راځئ نن به درته مستقیما یو خبره کوم شاته چې تاسو دا خلک وینئ که نه دغه کوم مواد چې موږ روزانه تاسو ته په ویډیوګانو کې وایو چې په $80 کوئ یو فامیل لپاره یو خوراکي کڅوړه چې هغه کې هر شی د کور ضرورت شي هر شی پکې د خرما نه نیولو تر غوړو بورې هر څه په وړو پورې دغه خلک چې نن کور ته ځي څه فکر کوي روژه په خوله هغه چا چې مرسته کړې هغې ته به د زړه نه دعاګانې نه وځي ځینې ورونه داسې وي چې زما پلار مریض دی یا مثلا زموږ په کور کې مشکل دی که الله یې حل کړي که نه دا خو به تاسو سره منئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې صدقه د بلا رد دی الصدقه ترد البلا دغه د بلاګانو یا کومې پیښې مشکلات چې کور کې راځي غمونه الله تعالی هغه پرې رفع کوي چې کله هم د یو انسان زړه خفه شي یا مثلا ډیپریشن یا بل چې کله یو چاته یو څه ورکړي یا فرض کا یو څوک د تا د لاسه خوشحاله شي که نه باور یم چې هغه ډیپریشن هم کمیږي خفګانونه غمونه هم کمیږي دغه خلک چې نن روان دي کورو ته دوی به دغه ستاسو په موادو هغه ستاسو په رالیږل شوې مرسته باندې به انشاءالله دی افطاري یا روژه ماتې کوي اجر به الله تعالی تاسو ته هم درکوي تاسو ته به هم انشاءالله اطمینان او سکون درځي او دا خلک به خوشحاله ټوله میاشت به خوشحاله تېرېږي اوس هم موږ نور ولایتونه پاتې دا د نن کابل توضیح وه راځئ نور ولایتونو کې برخه واخلو او دغه چې کوم خوبیانې مې درته ویلې په دې کې ځانونه شریک کړي باوري یم الله اجر درکوي درته الله مو خوشحال لره وټساپ نمبر سته آنلاین مرستو لپاره لینکونه در سره ښکاري او تاسو کوئ چې خپلې مرستې په ویسټرن یونین منیګرام یا ریال یا ساده حوالې له لارې موږ سره رابطه کړي انشاءالله همدغسې به بل ولایت ته ځو همداسې مظلوم او بیچاره قوم به راغواړو هدغه خپلې مرستې به ورته ورکوو همدا اوس مرسته وکړئ ژوند وژغورئ او څو چنده اجرونه ترلاسه کړئ